او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچیرته کافر انسان د الله پاک رحمت نه خبر شي نو دغه کافر انسان ما هم د جنت امید وساتي نو الله پاک دومره رحمان باچا ده نو ځکه د الله پاک په نومونو کې چې خسته نوم هغه رحمان شو دوم آیات الرحمن علم القرآن د الله سبحانه وتعالی په دنیا کې چې څومره علوم ښودلي دي په دې ټولو علومو کې چې اوچت علم ده هغه علم د قرآن ده معنی دا ده د علم د قرآن خو الله ښودلی علم القرآن دغه رحمان باچا خلکو ته قرآن وښودو چې قرآن وښودو نو دا کیمستري دا بیولوژي دا فزیکس دا طب دا جغرافیه دا علوم چا ښودلي دي دا علوم هم الله پاک ښودلي دي چې دا علوم الله پاک ښودلي دي نو دې نه معلومه شوه چې په دې ټولو علومو کې چې الله ته ډېر خوښ ده او نبي علیه السلام ته هغه علم د قرآن ده هغه حدیث نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو ټولو کې بهترین انسان خیر اسم تفضیل ده په تاسو ټولو مسلمانانو کې چې ډېر بهتر ده ډېر بهترین انسان هغه څوک ده چې اول خپله د الله کتاب زده کړي تعلم القرآن خپله القرآن زده کړي وعلمه او دا قرآن بیا نورو ته ورسوي نو په ټولو علومو کې چې اوچت علم شو هغه علم د قرآن شو